ورونو د چا د دبابونو نه به نه یریږئ. فتنې به راځي، فتنو کې به ګوتې نه ووئ، د دفاع علاج به یې کوئ. او دا خبره چې که زه د دین خبره وکړم څوک به مې مړ کړي، څوک به مې جیل ته واچوي، کیدای شي څوک به مې ووایي، نو چې دا سوچ دي زما وروره قلارې د خپلې ابۍ خواته کښېنه او ذکرونه کوه، دې دعوت ته به یې مه راوځه. دا نر دعوت دی، نر سړی غواړي. زما نر نیکه بابا ابراهیم د دې دعوت دپاره اور ته وغورځېده. زما نر نیکه محمد رسول الله د دې دعوت دپاره زهر پې وخوړلی شو چې اخر یې له د سر رګونه وشلول. زما نر مشر عمر ابن الخطاب چې د هغې په کلمو کې ابولؤلؤ ظالم د زهرو نیزې ووالې. دا زموږ د سلفو دا تاریخ دی. که دا موږ ویو چې نن پلانې شیخ شهید کو، پلانې شهید کو، پلانې شهید کو، الحمدلله دین نه دی ختم شوی. دا پخوانی ریکارډ دی را روان دی. سعید ابن جبیر علما وایي په دې دین باندې د ده نه سر پرې کړی شو، د سعید ابن جبیر نه سر وارته و. سفیان ثوري باره کې راځي الله اکبر، وایي دا یې په وړو وړو حربو وو او کلمې یې ترې راویستلې، دې ظالمانو اهل بدعو. امام شافعي رحمت الله علیه باره کې راځي ضربه بالحروات، په لختې وو او په ډانګو کې امام شافعي رحمت الله علیه مړ کړ. امام طبري کمره کې بند ومات محصورا، او د ولږې او د تندې نه کمره کې غریب شهید شي. قاضي عیاض چې مشهور عالم دی شفا والا، د ده باره کې راځي چې دا اول یې راځوړم که او به د هغې نه بعد په تورو باندې ټوټې ټوټې کو دا یې مړ که، خو دعوت یې نه دی پرېښی. نعیم ابن حماد چې مشهور عالم دی، د باره کې راځي خپه کې وله پړي واچل او ریخ که او ریخ که او به یو جوړې کندې ته واچو او د پاسې په ګټو باندې ویشت. زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د جیل نه د امام ابو حنیفه جنازې ویسته. زمونږ شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمت الله تعالی علیه مسجون الامه چې د جیل نه دغه جنازه ووته. احمد ابن نصر خزاعي چې دغه د جنازه ووته. نوح ابن ابي مریم د وخ نه راوغورځو. نن که زمونږ یو شیخ شهید کی، زمونږ یو عالم شهید کی، نو دا یېره به په هغه چای چې نه مني او چې سړی کال له ځان ته غریب وی، نو څه کالې دي ووایي کاله پورې سوچونه خو به ورته نه وي. الحمدلله موږ ویو د سلفیت دعوت، د سلفیت عقیده، د کتاب او سنت خدمت دا به موږ کوو به که نه د خیره. که زمونږ مال پکې ځي یو ځل نه زر کارته دې لاړ شي. که زمونږ بچي مړه کېږي، که زمونږ ښځې کونډې کېږي، که زمونږ بچي یتیمانان کېږي، او که زمونږ په غوښو باندې مرغان او چړې په هغې کې نوځي او په ګولو سورې سورې کېږي، رب الکعبه مې دې قسمي چې موږ پې خوشحاله یو او دا خپل سعادت ګڼو. اذا كانت الاجساد للموت خلقت فموت سبیل الله بالمرء اجمل. مرګ به راځي، تاوان به راځي، جیلونه به راځي، دا ټول دې راشي خیر دی، خو په یا لیت بیني و بین الله عامرو. بس چې الله سبحانه وتعالی زموږ نه خوشحاله، الله دې زموږ نه خوشحاله شي. او ابن قیم وایي موږ داسې یو ړانده زمانه کې راغلي وو، وایي تمیز نه دی معلوم. والله لو خالفت نص رسوله نصا صریحا واضح التبیان. وایي قسم په الله که د قرآن او حدیث صحیح خلاف وکړې ته او وتبعت قول شيوخهم او غیرهم، وایي چې یاره پلاني شیخ او بزرګ داسې ویلي دي، نو كنت المحقق صاحب العرفاني. خلک وایي یاره ښه محقق عالم دی، داسې د علم سټې دی، الله نور یې پیدا کړي. حتی اذا خالفت آراء الرجال، وایي چې د خلکو د ریګانو خلاف وکړې د څه د وجې نه؟ لسنت المبعوث بالقرآن، د وجې د سنت د محمد رسول الله نه، نو تا باندې به فتوی لګوي نادو علیک ببدعة و ضلالة، یا بدعتي دی او یا ګمراه دی.
کافر دی کنه قالوا وفي تکفیره قولان او بیا وروسته وی بل ينظرون الیک شزرا مثل ما نظرت یوسف الی عسل جوبانی د سترګې په ګوټونو به ته داسې ګوري لکه بیزو کې هغه سرکشه پیسه هغه چې د چوپان هم ساته ګوري. الله دې زمونږ او ستاسې استقامت نصیب کړي. الله دې زمونږ نه راضي شي. دا اجتماع چې چا جوړه کړې ده، چا څونه منډې کړې دي، څوک وله راغلي دي، الله سبحانه وتعالى دې ټولو له اجر ورکړي او الله دې د دوی دا جهود قبول کړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.